په دې اړوند ما یو څه تیار کړي دي، غواړم تاسو سره شریک کړم. هیله ده چې ستاسې حوصله ډېر نه دي، کم دي، خرابه نه کړم. لومړی تر هر څه بسم الله الرحمن الرحیم، لومړی تر هر څه د غرغښت ټولنې، لوی ننګرهار ټولنې، احمدشاه بابا ټولنې او په حالیان کې افغاني کلتوري ټولنې څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د پښتو ژبې د ودې، ننګونو، ستونزو او د حل لار په اړوند دا نننۍ پرتمینه غونډه جوړه کړې ده او ما ته یې هم برسره کړه چې یو څو خبرې وکړم. درنو دوستانو، پښتو ژبه تر هغه وخته وده نشي کولی تر څو له محکومیت څخه نه وي ژغورل شي. پښتو د یو محکوم ملت ژبه ده. نږدې 80 میلیونه خلک په افغانستان او نورو هېوادونو کې په پښتو خبرې کوي. یوازې له امو څخه تر اباسینه پورې په طبیعي او تاریخي افغانستان کې له 80 میلیونه زیات پښتانه ژوند کوي. په دې سیمه کې هېڅ بل داسې یو ملت نشته چې له یو بابا څخه جوړ شوی وي خو خپلواکي ونه لري او په دې 21مې پېړۍ کې د استعمار لاندې ژوند وکړي. یوازې پښتانه دي چې لا اوس هم د استعمار لاندې ژوند کوي. د پښتو ژبې په وړاندې ننګونې، د پښتو ژبې په وړاندې ننګونې او د پښتون ملت په وړاندې ننګونې یو شان دي. هر څوک چې نه پرېږدي پښتانه په خپل طبیعي او تاریخي له امو څخه تر اباسینه پورې افغانستان کې یو خپلواک، ستر او ځواکمن دولت منځته راوړي، دا په واقعیت کې د پښتون ملت او پښتو ژبې سره دښمني لري او په وړاندې تر هر څه لومړی او ستره ننګونه ده. دا څوک دي؟ اول ټول هغه استعماري ځواکونه چې خپل استعماري ګټې د پښتنو په ویشلو، کمزورۍ، وروسته پاتې والي او ستونزې کې ویني، د پښتون ملت او پښتو ژبې په وړاندې ننګونې دي. خپل استعماري ځواکونه خپلې ګټې د پښتنو په ویشلو، کمزوریو، وروسته پاتې والي او ستونزو کې ویني په دوو دلیلونو. لومړی، استعماري ځواکونه غواړي د افغانستان غوره جیوستراتیژیک موقعیت څخه د خپلو استعماري ګټو په خاطر کار واخلي، خو پښتانه یې نه پرېږدي او غوښتنې یې نه مني. دویم، د پښتونولۍ او اسلامیت اصول بیخي یو بل سره سمون لري. یعنې پښتانه سوچه مسلمانان دي چې دا کار د ځینو بېدینو متعصبینو حساسیت او دښمني راپاروي. د مثال په ډول د نیویارک پر برجونو امریکایي عربو یرغل وکړي. د امریکا تابعیت یې درلوده او مخکې د عربو دغه و، خو موږ په دښمنۍ کې پښتانه ونیول چې ته څه وکړي. له 1 میلیون څخه زیات پښتانه له منځه وړي دي او د بش پروسې لا دوام لري. د امریکا یو لوړپوړی چارواکی هالبورګ، تاسې به هم د هغه خبرې اورېدلي، فکر نه کړه چې د هر پښتون کور کې یو طالب دی. یعنې له توپیر پرته ورته د ټولو پښتنو ځپل رواکار معلومېده. هغه مردار شو. دویم، دویمه ننګونه هغه ګاونډي هېوادونه دي چې د نړۍ نورو استعماري ځواکونو سره یې خپلې ګټې شریکې کړي دي او ټول بیا یو شان له امو څخه تر اباسینه پورې له یو واحد، خپلواک، ځواکمن پښتون دولت منځته راتګ څخه په ویره کې د پښتون او پښتنو
د پښتو او پښتون ملت د پرمختګ په وړاندې دا هم یو ننګونه ده. دریم ټول هغه تش په نامه افغانان چې د بهرنیو هېوادونو د استخباراتي شبکو سره تړلي د کرکې دې خواهي یا پار خواهي خو د استخباراتي شبکو سره تړلي دي او د پردیو په غلامۍ روږدي دي. خپلې شخصي او ګروپي ګټې د یو ستر خپلواک او ځواکمن افغانستان په منځته راتګ کې نه ویني. دوی لکه د پښتنو د نورو دښمنانو په څېر د ویشل شوي او د پنجاب په واسطه د نیم افغانستان د اشغال دوام غواړي. همدارنګه دوی د ډیورنډ د تورې کرښې د په رسمیت پېژندلو دپاره د پنجاب د غلامانو رول لوبوي او یوه ننګونه ده. د افغان ملت او د افغانانو ملي ژبې پښتو د ټولو افغانانو ملي ژبه ده. ملي ژبې پښتو په وړاندې ستونزې اوله ستونزه د ملي مسالو او پښتو سره د پښتنو بې تفاوته او پسیب چلند ډېر پښتانه اوس هم د افغان ملت د ستونزو او د پښتو ژبې په وړاندې د تبعیض چلند او له سیاسي اقتصادي فرهنګي ډګرونو څخه د پښتو د ویستلو په وړاندې بې تفاوته دي. د پښتنو په مشرۍ په افغانستان کې د ځان ساتو حکومتونو د ملي ضد سیاستونو له کبله د ویشل شوي افغانستان بیرته یووالی تر اوسه ځنډېدلی دی. دغه چې تر اوسه پورې دا ځنډېدل دا د دې ځان ساتو حکومتونو چې دلته په افغانستان کې جوړ دي او تپل شوي دي د دې له کبله که دوی واقعا غوښتلی چې دا ویشل شوی ملت بېرته یو شي دا یو کېدل لا پخوا څو فرصتونه د منځه وړي چې دا کار په واقعیت کې د افغانانو له ټولو ستونزو څخه لویه ستونزه ده. دویمه ستونزه لاسپوڅي حکومتونه بله ستونزه ده چې د داسې حکومتونو په سر کې ډېر وخت داسې پښتانه راولي چې په نوم پښتون خو پلان او پروګرام ټول د هغو یرغلګرو ځواکونو سرته رسوي چې دوی قدرت ته رسوي. هغومره چې پښتو د حامد کرزي او اشرف غني په حکومتونو کې له سیاسي اقتصادي اداري او فرهنګي ډګرونو څخه وویشتل شوه او د افغانانو هویت ته تاوان ورسېد. بل وخت داسې نه وشي. درېیمه ستونزه د پښتون مشرانو ځینې ځانګړي نیمګړتیاوې د ټول افغان ملت په تاوان تمامې شوي لکه ځانغوښتنه. دا پښتنو کې دا ځانغوښتنه بیخي دي که ځانځاني هر یو ځان ته کوي ګول د قدرت مال او جاه و جلال سره مینه ډېر وخت په خپلمنځي بې اتفاقیو تمام شوي دي چې له کبله یې سترې بریاوې او فرصتونه لاس ورکړي. څلورمه ستونزه تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته له ملي تاریخي سیاسي اقتصادي ټولنیز او فرهنګي پلوه د تاریخ په اوږدو کې سره د دې پښتانه خپلواک مشران په قدرت هم پام نه دی اړول شوی او د افغانستان د ټولو خلکو د ملي ژبې په توګه یې د پښتنو پادشاهانو او ولسمشرانو په دربارونو کې ځای نه دی موندلی. د حل لارې څه دي؟ د حل بنسټیزه لار د پښتنو په وړاندې د ننګونو او ستونزو بنسټیزه لار د برتانوي استعمار په واسطه د ویشل شوي افغانستان بیرته یووالي. تر څو افغانستان نه یو کړي تر څو نه شي باید دا یو شي او یوازې دا کار یوازې څوک کولی شي؟ دا حکومتونه ټاکل شوي حکومتونه خو یې نه شي کولی نه بهرني ډلې کولی شي. دا فقط د افغانستان خلک له امو څخه تر اباسینه پورې د افغانستان خلک که په یو وخت ووایي چې نور دې نه منم پنجابه دا
څوک د دې په مقابل کې نشي ودرېدلی او دا د حل یوازینۍ لار ده. په دې هکله بیا ځینې انحرافي نظریې هم شته چې لنډه ولې یادونه کوم. اول انحرافي نظریه دا ده چې ما د دغو نه اورېدل ده وایي پاکستان قوي اردو لري او زموږ اردو د مقابلې وړ نه ده. خو په تاریخ کې موږ لیدلي دي چې د افغانستان په ټول تاریخ کې د افغانستان د خپلواکۍ لاسته راوړل او ساتلې او د ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع تل د افغانستان خلکو په واسطه سرته رسېدلي. له امیر څخه تر عباسي نه ټول خلک په یو وخت له پنجابیانو څخه د خپلې خپلواکۍ لپاره راپاڅېږي. څوک به وي چې مخه یې ونیسي. د ملتونو په وړاندې هېڅ ډول قوي اردوګانې په جګړه کې بریالیتوب لاسته نشي راوړی. دویمه انحرافي نظریه د ډیورنډ د کرښې افغانان که نه غواړي موږ سره یو شي نو موږ که هر څومره هلې ځلې وکړو بې فایدې دي. خو د نه غوښتلو دا خبره باچا خان په خپل وصیت سره چې په جلال آباد کې جنازه خاورو ته وسپارل شي لا ډېر وخته فاضله کوي. له دې باید منکر نه شو چې د انګریزانو او پنجابیانو د مستقیم استعمار لاندې د کرښې اخوا پښتنو څومره قربانۍ د خپلې خپلواکۍ او نیم نور افغانستان څخه د یووالي لپاره ورکړي. ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. هغوی غواړي چې یو شي. موږ باید دغه جنبش دغه غورځنګ باید راژوندی کړو او که دا ټولګی که ملا وتړي دا کولی شي. د فیسبوک او د دغه زمانه درېیم ستونزه اوس یې وخت نه دی وایي باید ډېر خلک داسې وایي اوس یې وخت نه دی کله چې دا نیمه افغانستان جوړ او قوي شي بیا به دغه نور نیم غم کړو. خو تر څو ویشل شوی افغانستان بېرته یو نه شي هېڅکله به دا نیمه افغانستان د یرغلګرو تېریو لاسوهنو او تفریحو څخه خلاص نه شي. پاتې خو لا دا چې پرمختګ وکړي او قوي شي. په دې شکل دا افغانستان نه قوي کېدی شي نه د لاسوهنو نه خلاصېدی شي. چې د دې لپاره ویشلی انګریزان همدې لپاره افغانستان ویشلی دلته یو قوي ځواکمن دولت منځته راشي. که چېرته دغه دولت منځته راځي خو د لاسوهنو او دغه مخه نیول کېږي. نو همدغه سبب دی چې نه دغه توطیه باید خنثی شي او پس د هغې نه افغانستان پرمختګ کولی شي او مخکې تللی شي. درېیم اوس یې څلورم موږ خارجي ملاتړ نه لرو. ډېر وایي موږ خارجي ملاتړ نه له پاکستان څخه خو انګریزان او امریکایان ملاتړ. خو واقعیت دا دی چې پاکستان د برطانوي استعمارچیانو د استعماري موخو زېږنده ده. پاکستان د هغوی د موخو لپاره منځته راغلی. د انګریزانو او امریکایانو په دستور په دستور نظامي مرسته پر نیمایي افغانستان د امریکایانو او د انګریزانو په دستور او مرسته نظامي مرسته پر نیمایي افغانستان خپل استعماري اشغال ته دوام ورکړ. خو افغان ملت نه د چا استعماري موخو دپاره کار کوي او نه د استعمارچیانو مرستو ته اړتیا لري. افغانان خپل منځي یووالي ته اړتیا لري. که افغانان یو شول هر څه حل. ضرورت نه دی چې بل استعماري ډول او نه دي هېڅ وخت یې نه کوي. پایله څه شی افغان ملت حق لري لکه د نورو ملتونو په څېر په خپل طبیعي تاریخي او جغرافیوي حدودو کې چې له آمو څخه تر اباسینه پورې خاوره ده خپل خپلواک دولت جوړ کړي. خپله ملي ژبه خپل ملي اقتصاد خپل ملي فرهنګ او خپل ملي هویت ولري. دا د هر افغان کشر وي که مشر ځوان وي که زوړ ملي اسلامي دنده ده
چې د دې موخې د رسېدو دپاره له هېڅ ډول هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي او په دې لار کې هر ډول ځاني او مادي سرښندنو ته چمتو اوسي. دا چې د دښمنانو د ټولو دښمنیو او توطیو سره سره او دښمنیو سره سره لا تر اوسه پښتو ژبه ژوندۍ ده او څوک نه شي کولی له منځه یې یوسي. سبب دا چې یو خو د 8 میلیوني ستر شمېر خلکو ژبه ده او بل دا چې ډېر پوهان د قلم خاوندان په عصري پوهې او تخنیک سمبال ځوانان نه پرېږدي چې دا خوږه مورنۍ ژبه یې له منځه ولاړ شي او یا د تل لپاره محکومه پاتې شي. نو ځکه تر اوسه پورې پښتۍ ژبه ژوندۍ ده، اما تر څو دغه توطیه منځنۍ کړي وده نشي کولی. دا ملت باید د دغه استعمار د منګولو نه خلاص شي، خپلواک شي او پښتو ژبه یو خپلواک ملت ژبه وي. نو ستاسې د ټولو دغه ځوانان چې دا غونډه یې جوړه کړې نور کارونه کوي، دغه ډېر دغه پښتو ژبه یې ژوندۍ ساتي په هلو ځل کې برکت وي، ژوندی او خپلواک دې وي له هغو څخه تر اباسینه پورې افغان ستر واحد ملت غوړېدلې دې وي زموږ پښتو ملي خوږه ژبه. ومن الله التوفیق. ستاسو مجلس د عالمان بسره زر سي په مجلس د عالمان بسره زر سي که څوک کاڼې وي یا لوټه د صحرا د قدرمن مشر عبدالرشید جلیلي صاحب د عالمانه وینا څخه ډېر زیات مننه.